تازه رامنځته شوې وسله والې ډلې ویلي بغلان او کاپیسا کې مو 5 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د ازادۍ جبهې په نوم یوې وسله والې ډلې چې د روانې میاشتې پر 20 نیټه خپل موجودیت اعلان کړی، ویلي چې په بغلان او کاپیسا ولایتونو کې پر طالبانو بریدونه کړي او ورته مرګ ژوبله اړولې. دې ډلې د کم میاشتې پر 20 نیټه باندې د طالبانو په وړاندې د جګړې کولو لپاره خپل نوم او موجودیت اعلان کړ چې د طالبانو په وړاندې به وسله مبارزه کوي. تر اوسه طالبانو خپل لوري ته د اوښتي زیانونو په هکله کوم خبر نه دی خپور کړی. طالبانو له 2 میاشتني حکومت وروسته ورځ تر بلې د دوی په وړاندې وسلوال مقاومتونه زیاتیږي او زیات شوي چې خپله طالبان هم اندېښمن دي. د ازادۍ جبهې ترڅنګ د مقاومت جبهه داعش او نور ګواښونه هغه څه دي چې طالبان او حکومت یې ننګوي. یو شمېر هیوادونو لا له وړاندې د طالبانو په وړاندې د داعش ډلې فعاله حضور په هکله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو ونه توانېدل چې د داعش ډلې خطر د افغانستان نړۍ او خپل په وړاندې کم کړي، ځکه نو د داعش خراسان ډلې له موجودیت څخه په افغانستان کې ویره لري. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.